درنو لیدونکو سلام وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته له مینه یوټیوب چینل څخه. غني د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مسؤل جوزف بورل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل د جمهوریت د ارزښتونو د ساتنې او پیاوړتیا او مطلوب هدف لپاره به چې خپلواک متحد او دیموکراتیک افغانستان دی د اروپایي ټولنې دوامداره ملاتړ دوام لري. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغان حکومت مذاکراتي ټیم به د میرمنو پر حقوقو هیڅ ډول معاملې ته تیار نشي. حامد کرزی له بلومبرګ سره په وروستۍ مرکه کې په سوله کې وروستیو پرمختګونو ته هیلهمندي ښودلې او په خبره یې په تمه دی چې روانه جګړه ژر تر ژره د خبرو له لارې حل شي. له اوږده ځنډ وروسته د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د ګډ حکومت جوړېدو هوکړې له مخې نن ولسمشر غني په رسمي توګه د عبدالله برخه نوماند وزیران خپلو دندو ته معرفي کړي دي. امرالله صالح د کابینې نویو وزیرانو ته خطاب کې ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت کابینې ته داخلېدل له ټولو نورو هویتونو سره خدای پاماني او په یو ملي هویت بدلیدل دي چې هدف یې د افغانستان خلکو ته خدمت کول دي. رویټرز خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې دي یا د ډله هڅه کوي د افغانستان کلیدي ښارونه ونیسي. د افغان روغې جوړې لپاره د امریکا متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د افغان حکومت مشرانو ته ویلي چې د بین الافغاني خبرو په لړ کې به 6 میاشتنی اوربند کیږي. یو شمېر رسنیو د افغان حکومت دننه د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ لیکلي دي چې خلیل د بین الافغاني خبرو په پیل سره به 6 میاشتنی اوربند رامنځته شي. امرالله صالح وایي جمهوریت عدلي او قضایي نظام لري مګر طالبان په صحرایي محکمه باور لري. له همدې امله موږ په زرګونه طالبان په زندانونو کې لرو خو هغوی چې څوک نیولي سر یې ترې غوڅ کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان دفاع پخوانی وزیر د خبرو په ځواب کې ویلي د طالبانو څخه د پاکستانی چارواکو ملاتړ د دوی هغه داعیه په ثبوت رسوي چې پاکستانی ریاست د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي د 13 ساعتونو پر مهال په هرات، کابل او پروان ولایتونو کې 19 کسان د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. د مالیې وزارت نوماند وزیر او سرپرست عبدالهادي ارغندیوال دوبۍ کې د پانګوالو یوې غونډې ته وینا کې ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې زموږ ملي او نړیوالې هڅې په ټینګ عزم، پیاوړې اراده او منسجم ډول سره مخ ته ځي. پاکستانی سوداګر وایي چارواکي په تورخم بندر کې ترې غیر قانوني پیسې اخلي او دې چارې دوی سخت تاواني کړي دي. دوی وایي تر کرونا وبا مخکې دا ستونزه نه وه خو اوس د صادراتو او وارداتو برخه کې ستونزې لا ډېرې شوي چې ورسره 2 اړخیزه سوداګري پام وړ کمه شوې ده. د واټسون په نامه یو امریکایي څیړنیز بنسټ په خپل وروستي راپور کې ویلي چې پر افغانستان د امریکا د یرغل له پیله تر اوسه په دغه هیواد کې 150,000 کسان وژل شوي دي. راپور کاږي په دې 150,000 کسانو کې نظامیان، ملکیان او وسلوال مخالفین شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نویډا ایالت کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته ویلي چې 2یم ځل ټاکنو کې یې بریا خپله ده او د 3یم ځل ولسمشرۍ وړتیا هم لري. نوموړي زیاته کړې په پام کې لري چې د امریکا د 2023 میلادي کال ټاکنو ته هم ځان نوماند کړي. دا و د نن ورځې خبرونه. تر بیا د الله پامان.